برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهاجرت الهجر بين الأولين وسعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس بشأن الوليد بن عقبة وحق عليك أن تقيم عليه حتى ما قال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لا ولكن قال خلص إلي من عنه ما خلص إلى العذراء في سدرها فقال فتشهد عثمان فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به محمد وهاجرت الهجرتين الأولين كما قلت وسقمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا مشيته حتى توفاه الله ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا مشيته ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا مشيته حتى توفاه الله ثم استخلف أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لي عليهم قال بلى قال فما هذه الحديث الذي ذكرني عنكم فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأكل فيه إن شاء الله الحبيب قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده وكان هو يجلده وقال يونس بن أبي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان له وبه قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنه حبيبة وأم سلمة ذكر ذات كنيسة رأيناها من حجر فيها الخبير وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فما تبانوا على قبره مسجدا وصور به تلك الصور أولئك شرار عند الله يوم القيامة وبه قال حدثنا محمدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويري فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميسا لها أعلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلم بيده ويقول سنا قال الحميدي يعني حسن وبه قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمرو عن سلمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا قلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك وترد علينا قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أن قال أرد في نفسي وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا باندې وکړه د حضرت جعفر رضی الله عنه سره چې هجرت د دارالفتن نه دارالامن ته و هجرت دارالکفر نه د اسلام ته نه د دارالفتن نه دارالامن ته دا هجرت تر یو وخت پورې و چې کله بیا حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله علم په دې باندې ورکو چې اتا د هجرت ځای د دوه غرو مابین د خرما او باغونه پکې دي چې مدینه منوره ده هغه ده صحابه ته چې دا حال ویلې د دغه نه بعد هجرت شروع شو د مدینه منورې په طرف باندې د نبی علیه السلام د تګ نه مخکې هجرت ته حضرت پیغمبر علیه السلام بم اخر دغه ځای ته هجرت کوي دا خبر چې د حبشو لور ته ورسېده هغه د حبشو مهاجرین چې په حبشو کې هم د حبشو د طرف نه بیرته را روان شو کوشش کوو مدینه منورې ته چې هغو ته ذات الهجرتین وایي یو هجرت د حبشو په لوري وکړو بله هجرت بیرته د مدینې منورې پر لوري باندې وکړو د هغه هجرت د قصو نه هغه ازواج مطهرات چې مخکې تللې وې هجرت کړی و حبشو ته بیا وروسته د نبی علیه السلام سره نکاح وکړې هغو د یغ ځای د یو کنیسې بیان وکړو چې د دې داسې عبادتخانه وه داسې شکلونه به پکې جوړ و د انسانانو هلته به دوی عبادت کوه حضرت پیغمبر علیه السلام ویلې د دې عادت دا و چې یو نیک سړی به پکې مړ شو بیا به د هغه په قبر باندې جومات جوړ کو او ورسره به برسیره په مخ د مځکې باندې د هغه سړي تصویر جوړ کو دا خو به ښخ و دفن به و هغه نیک سړی خو هغه بوت او شکل به د باندې په دغه جومات کې ایښی و خلکو به هغه ته بیا عبادت کوه دا شرار الخلق دي ځکه پیغمبر علیه السلام د خپل مرض موت په وخت کې چا څادر به په مخ اچولی و مخ به لوڅ کو وبې ویلې لعنت خدای دی په یهودو په نصاراو چې دوی د خپلو انبیاو د قبرو نه جوماتونه جوړ کړي وو عبادتونه یې د هغه په لوري باندې کول نو دغه د دې دپاره کړ چې د ما د قبر سره داسې معامله ونه شي دا هجرت مخکې د حبشو په لوري خو دا وروسته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی مدینې منورې ته نو پاتې خلک چې وم هغه ټول راغله مدینې منورې ته چې د خیبر د فتح په وخت کې اخرنۍ کښتۍ کې هغه کسان چې د یمن نه هم تللي وو کښتۍ وړې وو د حبشو په لوري د حبشو ورسره مسلمانان ګډ راغله خیبر ته دلته په د نبي علیه السلام سره یو ځای شو باب موت النجاشي وابيه قال حدثنا ابو ربيعه قال اخبرنا ابن عيينه عن ابن
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام دوه واره خط ورلېږلی و. قصه یې بله ورځ نږدې موږ تاسې وکړه چې کله وفات شو حضرت پیغمبر علیه السلام په یغه ورځ په مدینه منوره کې د ده د مرګ اعلان وکړو چې یو نیک سړی په پردي وطن کې مړ شوی در دوی چې جنازه په وکړو. حضرت پیغمبر علیه السلام ته یې کټ ښکاره کېدو مدینه منوره کې په هغه باندې جنازه وکړه، خو ورسره جنازه کې دا هم راغله چې 4 تکبیره یې په ویلې. مخکې موږ تاسې یو ځای کې اختلاف تېر کړی و جنایزو کې چې بعضې روایاتو کې 15 تکبیره هم راغلي. مختاره قول دا ده چې جنازه 4 تکبیره ده. باب قصة أبي طالب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أغنيت على عبدك فإنه كان يحفظك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معلوم عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضر طرفا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلمه حتى قال آخر شيء كلمه به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفرن لك ما لم أنهى عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك لتهدي من أحببت. وبه قال حدثنا عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه جماعتي وبقيتي فيجعل في بطنه من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال يغلي منه قوم دماغه. ابو طالب قصه مسلم شریف کې موږ تاسو تفصیلی ویلې وه. هلته مو ویلي وو چې روایت 2 قسمه دي، په بعضې کې ماضي بعضې کې مستقبل. کله وی چې نبی علیه الصلاة والسلام ما یې شفاعت وکړو دی په یو ډنډ د اور کې ده، که زه نه وای په هغه لاندې طبقه د اور کې به و لکه پخوا چې شوي وي جهنم ته تللی. او د آخري روایت کې راځي چې زه به په قیامت کې شفاعت وکړم. جهنم ته خو چې ځي خو قیامت فیصلې نه بعد به ځي، خو چونکې متحقق الوقوع د ځکه بعضې ځای کې تعبیر په ماضي سره کېږي. دا مو ویلي چې دا د خصوصیاتو د پیغمبر علیه السلام نه ده چې د ده د شفاعت ګټه مشرک ته هم رسېږي، خو په تخفیف د عذاب کې، نه په خروج من النار کې. د جهنم نه کافر ایستل کېږي نه، خو تا تخفیف ده چې د ټولو مشرکینو کې کم عذاب د ابو طالب ده د حضرت نبی علیه السلام په برکت چې د هغه خدمتونه کړي دي. نور خدای په تخفیف نه پیږي ځکه لاندې څپله یې د پل چې پکې ګدي دومره اور ده، خو پاس که کرۍ کې بې مازغه ایشي او مازغه به یې دغسې رابهیږي، نو دی خو د تکلیف په سپکوالي باندې نه پیږي او په واقع کې تر ټولو جهنمیانو نه هغه کم عذاب د ده ده. ثم أجيب بدابة دون الباب وفوق الحمار أبيض وقال له يعوده البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع الخطوة له عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى السماء الدنيا فقال هذا إبليس فسلم عليه فسلمت عليه مرة ثم قال مرحبا لك سلام عليه السلام ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة فافتح قيل من هذا قال جبريل قيل وهو معه فقال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به من يعمل مجيء جاء فلما قال ثم إلى هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي فالحي والنبي اشتكى ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وهو معه فقال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به من يعمل مجيء جاء فلما قال ثم إلى موسى قال هذا موسى فسلمت عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي فالحي والنبي اشتكى فلما تجاوزت فكان
أتيت من هذا؟ قال جبريل قيل هو معك. قال محمد قيل وقد بعث إليه. قال لا. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم وقال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال مرحبا بالابن صالح والنبي صالح. ثم رفعت إلى سيدة منتهى فإنها لقرآن من خلال هجر. وإذا ورقوها فأتاني في يدي قال هذه سلمتها. وإذا بعض أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران بالجنة وأما ظاهران فالليل والفرات. ثم رفع لي البيت معه ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفكرة وأنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمرت على موسى فقال بما أذنت؟ قال أذنت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. وإني والله قد جمعت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فوقها إلى ربك فاسأله تخفيفا لأمتك. فرجعت فوضعني عشرا. فرجعت إلى موسى فقال إنه. فرجعت فوضعني عشرا. فرجعت إلى موسى فقال إنه. فرجعت فوضعني عشرا. فرجعت إلى موسى فقال إنه. فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم. فرجعت فقال إنه. فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم. وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأله تخفيفا لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أمضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أرضيت صار بي فريضتي وخففت عن عبادي. وبه قال حدثنا أحمد به قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين أوليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أسني به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعنة للقرآن. قال هي شجرة الزقوم باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. وبه قال حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا ليث عن قاسم عن ابن شهاب وحدثنا أحمد بن مساح قال حدثنا عن باسم قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عن قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بقوله قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواصل على الإسلام وما أحب أنني بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمع عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه يقول شهد بي خلايا العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة عنه البراء بن معرور. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن رجلين أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن هشام عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عن عبد الله أن عبادة بن صامت ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وقع منكم أجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فساقطه الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك. وبه قال حدثنا بريد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن السنابحي عن عبادة بن ثابت أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن خشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وقدومه مدينة وبناؤهم بها. وبه قال حدثني طلبة بن عبد المقراء قال حدثني علي بن مسلم قال هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم على بنت 6 سنين وقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج وعدت فمرق شعري فرقا جميمة فأتتني أمي أم رمانة وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد به فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي حتى نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت في وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت لهن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شاني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وبه قال حدثنا معن قال حدثنا وهو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حديد ويقول هذه إبرة فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إياك وهذا من
به. وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه قال توفيت خديجه قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ب3 سنين فلبث سنتين او قريبا من ذلك ونكح عائشه وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم مخکې کړی چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په مکه معظمه کې د هجرت نه 3 کاله مخکې په وفات شوه. د هغه نه بعد حضرت عایشه رضی الله عنها د 6 کالو په عمر باندې د هغې سره کوزده وکړه. بیا مدینه منورې ته د هجرت نه بعد چې راغله حضرت المؤمنین وی چې زه 9 کالو په عمر وم، څه مریضه شوم، په مرض کې مې د سر ویښتانم څه توی شوه، خو بیا انتظار راته کوه چې ویښتان مې بیرته پوره شوه، نو زه د الجونو سره په ساتري باندې لګیا وم چې مور مې غږ راوکړه. زه نه پوهېدم چې څه شي ته مې غواړي. زه ساه مې لنډه لنډه کېده، ستړی راغلم، د کور دروازې ته یې راورسولم، اوبه یې راواخیستې، مخ یې راپرېمینځو، سر باندې یې اوبه راتېرې کړې، امام ساه لږ ښه شوه، بس لاس مې ور ونیوم، ورننه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کور ته. هلته د انصارو مبارکې ښځې ناستې وې، علی الخیر والبرکه علی خیر طاهرین یې راته دعاوې وکړې. بیا یې هغو ته ور پرېښوم، هغو ناوې کړم. د اصلاح چې سر غمنځولو، تیل او خوشبویي استعمالول د ناوېتوب دپاره یې کم. د ورځې وخت زه ونه ډار کړم، مګر همدې چې نبي علیه السلام ښځې راننوتې، زه یې ګوښې ور پرېښوم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د غرمې په وخت کې راننوت کوټې ته. زه د 9 کالو. اوس خبره لویه مهمه دا ده، کوزده او څه کې دومره بې تکلفه ودونه د حضرت نبی علیه السلام په وخت کې و چې حضرت جابر واده کړی، مخلص صحابي د نبی علیه السلام دم، نبی علیه السلام یې مړی ته نه ده ورغوښتی، خوړې ته یې نه ده غوښتی، چې په جهاد لاړه چې بیرته راوګرځېده، بیا یې ورته ویلې چې ما واده کړی و. په دا هم نه ده خبر چې کونډه یې کړې که پیغله یې کړې وای. دومره سعادت بې تکلفه ژوند و د صحابو مبارکینو. نبی علیه السلام اوس دا الجنکۍ راوایسته، د صحرا نه د الجونو نه یې راوسته، ور یې وسته د نبي علیه السلام کور ته، دا واده شو. اصل کې خو موږ دا دین چې راته ګران شوی ده د رواجو د وجې نه راته ګران شوی ده. یو نفر د وزیر و د واړه خبره شوه، دا د حج په مراسمو کې وایي 3 نفره مې د حج نه کور ته تللي وو، خو دا د 3 نفرو د داخلي روپۍ وایي زور نه راکوه، په لکاو روپۍ هم داخلې کړې نه، خو دغه مناسباتو وایي غر کړو چې دا دوی بیرته راغله چې دغه ته دا وکړه او دغه ته دا وکړه، وایي دغه ډېر د کاره وایستو. اوس واده کې چې څومره په واده باندې لګېږي، دومره په دا نورو مناسباتو باندې لګېږي. د دغې وجې نه ذاتي ودونه ګران پرېوځي سړي ته. د نبي علیه السلام او د صحابو مبارکینو د ودو ډېره ساده معامله وه. که په هغه دستور باندې نو بیا به هېڅ مشکل نه د ښځو په پاتې کېدن کې وي، نه به د ځوانانو پاتې.
قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام فاخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان سعدا قال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهده فيك من قوم كذبوا رسولك واخرجوه اللهم فاني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم قد ابانوا بن يزيد. قال حدثنا هشام عن ابيه اخبرتني عائشه من قوم كذبوا نبيك واخرجوه من قريش. وبه قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا راحون قال حدثنا هشام قال حدثنا عائشه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنه فمكث بمكه 13 يوحى اليه ثم امر بالهجره فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وبه قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا راحون بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 وتوفي وهو ابن 63. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن مولى عمر بن عبيد الله رضي الله عن عبيد يعني ابن حنين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عليه النبي فقال ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه بالذهب بما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى ابو بكر وقال فديناك من ابائنا